د پخواني ولسمشر اشرف غني وکیل سیګار ته د غلا شویو پیسو په اړه معلومات ورکړي دي. د سیګار له لورې په خپاره شوي راپور کې راغلي چې د غلا شویو پیسو په اړه د بحث لپاره اشرف غني د دوی وړاندیز رد کړی دی، خو وکیل یې له شپږ 50 پوښتنو یوازې شپږو پوښتنو ته ځواب ورکړی دی. سیګار وایي داسې ښکاري چې د ولسمشر په الوتکه کې د تګ پر وخت یوازې 500,000 ډالر وو، خو دا ښکاره خبره ده چې د پخواني حکومت له سقوط وروسته په ګڼو اداراتو کې میلیونونه ډالر لادرکه شوي دي. سیګار وایي د ملي امنیت ادارې بودیجه چې شاوخوا 225 میلیونه ډالر وه د اګست له 14 وروسته لادرکه شوې ده. سیګار وایي چې همداسې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې هم د ګڼو اداراتو شتمنۍ لادرکه شوې دي، خو دا چې امنیتي کامرې دمګړۍ د نوي حکومت په لاس کې دي نو په اړه یې د معلوماتو پیدا کولو ګران کار دی. سیګار همداراز وایي چې د تګ پر مهال د ولسمشر غني له میرمنې رولا غني سره هم شاوخوا 800,000 ډالر وو. سیګار د دغه پیسو په اړه د لا ډېرو پلټونو د ادامې خبر هم ورکړی دی. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و، تر بیا ښه وخت.